لاپوک دوستم یو ناڅاپه د جنگ میدان ته راغی. دوستم له خپلو پخواني قومندانانو سره لیدنه ترسره کړې ده او غواړي چې یو ځل بیا افغانستان ته راستون شي. دوستم ویلي د دشت لیلي تاریخ به بیا تکرار کړو. دوستم طالبانو ته ویلي دي باید اول موږ د خبرو له لارې خپل مشکلونه حل کړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قومندانان راټول کړي او طالبانو یې د واکمنۍ خلاف یې د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدونکي ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به د دشت لیلي تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم په دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. خو نوموړي روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي وو. ویل کېږي چې دوستم محققین اوس قانوني عطا محمد نور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرؤف سیاف په مشرۍ د ملي مقاومت عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسلم شوي دي. یادې شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت جوړولو ته هڅوو، خو که طالبان دې کار ته غاړه کېږدي نو جګړې ته به پیل ورکړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر. د الله امان تر بیا ښې چارې.